د کابل د هوایي ډګر تازه پیښې او جزئیات. سلام او ښې چارې د افغان پلس چینل تازه ویډیو ته ښه راغلاست. د کابل په هوایي ډګر کې حالت وخیم دی او د څو ورځو راهیسې خلک په دې ان چې ګوندې خارج ته ولاړ شي د پاسپورټ او ویزې څخه بغیر یاد هوایي ډګر ته مراجعت کوي. د کابل نظامي هوایي ډګر شمالي دروازې ته ولاړ دغه ډیر کسان غواړي چې له ویزې او پاسپورټ پرته بهر ته ولاړ شي، خو هلته مواظب امنیتي ځواکونه یې د خورولو لپاره هوایي ډزې کوي او ځینې هم په کنداغونو وهي. له بلې خوا د ملکي هوایي چلند ادارې خلکو ته خبرتیا ورکړې چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته د راتګ څخه ډډه وکړي ترڅو د بیت المال د ضایع کېدو مخه ونیول شي. همدارنګه داسې هیڅ الوتنه نشته چې ګواګې هیوادوال بهر ته لیږدوي. د یاد هوایي ډګر ټولې ملکي او تجارتي الوتنې ځنډول شوي دي. د دې هر څه برعکس تېره شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خپلو اتباعو په افغانستان کې غوښتي چې زر تر زره د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ځان ورسوي. نو همدا سبب دی چې کابل هوایي ډګر ته نن ورځ بې شمېره خلک ځان ورسوي او داسې اندي چې امریکا د هغوی کار ترسره کوي. نو په همدې اند په کابل هوایي ډګر کې د ګڼه ګوڼې مسؤلیت د امریکا پر غاړه شمیرل کیږي. په دې هکله ستاسو نظر مهم دی، خپل نظرونه راسره کمنټ کې شریک کړئ. دا وه د نن ورځې ویډیو. تر بلې ویډیو ښې چارې.